بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. نن خبره زما په علماء باندې ده چې علماء زمونږ د سر ګلونه دي او مونږ دې ته علماء ولې وایو. دا مونږ علماء دې ته ځکه وایو چې دې مونږ ته علم را رسوي او هغې باندې مونږ عمل کوو. اوس صحیح دین را رسول دا د عالم کار دی، دا زما او ستا کار نه دی. خو چونکې نن سبا دور د سوشل میډیا دی، د انټرنیټ زمانه ده، هر سړی خپل بیان په یو سوشل میډیا باندې ورکوي. اوس دا خبره کېږي چې بی یو مړی وشو او هغه ښخ کړی شو، د هغې نه بعد هغه ته تلاوت کول جایز دي او که نه دي. نو په دې باندې زه تاسو ته د یو څو علما موقف پیش کوم. تاسو دا وګورئ نو انشاءالله بیا به په دې خبره کوو. راځئ چې وګورو. صحابو کرام عام نه ده کړی. یو صحابي نه راغلی د ابن عمر صاحب نه، عام ضعیف حدیث دی چې زه وفات شم نو ما ته سر ته سورت بقره اول آیتونه ووایه او آخري خپو طرف ته ووایه. نو بعضې خلک په دې عمل کوي خو عام د هغې عمل نه ده راغلی. تلاوت جماعت کې وکړه، ثواب یې هغې ته ووایه. معنی دا ده چې حضرت علا ابن اللجلاج رحمه الله فرمایي چې ما ته زما پلار لجلاج رضی الله عنه فرمایل چې ای زویه کله چې زه وفات شم نو ما په لحد کې کېدی او دا دعا ولولئ چې بسم الله وعلى سنت رسول الله، او بیا په ما باندې خاورې راواړوئ او بیا د هغې نه وروسته د سورت بقرې اول آیتونه د سر طرف ته او د پښو طرف ته د سورت بقرې آخر آیتونه ولولئ، ځکه چې ما د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما نه اورېدلی دي چې هغه به همداسې فرمایل. دا منګړت قول دی، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث نه دی. احسن الفتاوا کې مفتی رشید احمد لدیانی رحمه الله علیه هم په دې باندې رد کړی دی. او مقبرې ته قرآن اوړل یا مقبره کې په جمع تلاوتونه کول یا مقبرو ته د تلاوتونو دپاره تلل دا ټول بدعات دي. مسلمانانو له د دې نه ځان ساتل پکار دي. د خپل کور نه جماعت نه دي مقبرې والو ته مړو ته دعا کوي، یا چې په مقبره تیریږي نو هغې ته دې دعا وکړي ټولو ته په جمع. سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم اس مسئلہ پر گفتگو کریں گے کہ میت کو دفن کرنے کے بعد قبر پر کھڑے ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے. یہ حدیث مبارکہ مشکوٰۃ شریف کے اندر موجود ہے، صفحہ نمبر 149 پر. الحدیث مبارکہ کے الفاظ یوں ہیں، جس کا مفہوم یوں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی فوت ہو جائے تو اس کو اپنے گھر کے اندر زیادہ دیر نہ رکھو، یعنی اس کی تیاری کرنے کے بعد جلدی کے ساتھ اس کو قبر کی طرف لے جاؤ اور اس کو دفن کر لیا جائے. تو دفن کرنے کے بعد محبوب نے جو عمل بیان فرمایا، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے سر والی جو جانب ہے اس کی طرف کھڑے ہو کے سورہ بقرہ کی پہلی آیات کی تلاوت کی جائے اور اس کے جو پاؤں والی جانب ہے اس کی طرف کھڑے ہو کر سورہ بقرہ جو ہے اس کی آخری آیات کی تلاوت کی جائے. کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا دفنانے کے بعد قبر کے اوپر یہ جائز ہے. میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یقول، آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک بندہ مر جائے اس کو نہ روکو اور اس کے ساتھ جلدی یعنی جلدی اس کو لے جاؤ الی قبری، اس کی قبر کی طرف پڑھا جائے اس کے سر کی جانب سورت بقرہ کا پہلا رکوع ابتدائی آیات پڑھی جائے اور اس کے پاؤں کی جانب سورت بقرہ کا آخری رکوع جو ہے پڑھا جائے. یہ روایت المعجم الکبیر جلد 12 ہے، صفحہ جو ہے اس کا 444، رقم نمبر جو ہے 13613 ہے. دلیل کی ضرورت ہے، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اجتماعی قرآن خوانی یہ بدعت عمل ہے، کیونکہ یہ ایصال ثواب کے لیے آپ ایک عبادت کر رہے ہیں اور اجتماعی سطح پہ تو ہمیں نہیں ملتا. صحابہ کرام میں کہیں کسی نے کبھی اجتماع کیا ہو. حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا، کہیں نہیں ملتا کہ حضرت عمر نے تمبو لگایا ہو اور سب لوگوں کو جمع کر کے ان کی قرآن خوانی کی ہو. حضرت عمر کی شہادت ہوئی تو کہیں نہیں ملتا کہ حضرت عثمان نے ان کے لیے قرآن خوانی کی ہو. یہ ثابت نہیں ہے، بلکہ برکت کے لیے گھر کے اپنے لوگ مل کے قرآن پڑھ لیں یا نماز پڑھ لیں یا دعا مانگ لیں. قبر پہ قرآن مجید پڑھنے سے مراد یہی ہے کہ قبر کے قریب بیٹھ کر قرآن پاک پڑھا جائے. تو یہ جو قبر کے قریب بیٹھ کے قرآن پاک پڑھنا ہے
ये ठीक है, सही है, बड़ा फजीलत का काम है, बड़ी इबादत का काम है। कुरान का मरने के बाद कब्रों पे बैठकर इस मुर्दे से कोई खिताब नहीं है, वो तो जिंदगी में अमल की बात करता है। रहा ये कि कब्रों पर बैठ के आपने इसाले सवाब करना है, किसी सही हदीस से साबित नहीं है, मौलवियों के पेट का धंधा है। अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, कुरान पढ़ो। यानी घरों में कुरान पढ़ना है, कब्रिस्तान में कुरान नहीं पढ़ना है। इससे बात साबित होती है कि घरों में कुरान पढ़ना है, कब्रिस्तान में नहीं पढ़ना है। कला मुर्दाउशी कबर तैयार शी नुमुला से बुदरीगी सर तरफ तय सूरत वही अलिफ लाम मीम नौने साथ उलाइका हुमुल मुफ्लिहून पोरे खो तरफ तय बल मुला उदरीगी अगा द सूरत बकरा आखिर वही आमन अर्रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिर रब्बिही वल मुमिनून तर आखिरा पोरे वही दाश्ता औ का नश्ता अटोलो ना अवल दलील दा है कि प कुरान और प सुन्नत के चरता हम दासे यो आयत और यो हदीस निश्ता कि पहागी के रागली हुई कि पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पफलनी कब्र बांधी या पफलनी कब्रिस्तान के पैगम्बर अलैहिस्सलाम तिलावत वक गोरा मंग दा खबरी कहू दा पस्पिन रणा खबरी कहू प नेट बांधी कहू कोटकी न कहू पटी न कहू खाराई कहू कच्चा प तमाम ज़ख़ीरा द अहादीसों के द टोल कायनात प किताबुन की यो हदीस पेश कर कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प कब्र तिलावत करे दे या मकबरा की तिलावत करे दे या तिलावत न दे करे खुद तरगीब वर करे दे कि तासु कवय कल कल सड़े खपला यो कार उनकी वो बलता तरगीब वर के लका परतुग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पखपला न दे अगुस्ते खुच कल उलिद खल्कुल तरगीब वर्क छदा खशेदे द सतर पटा उनके शेद नो कच्चा प सुन्नत द रसूल की यो सही रिवायत पेश कर कि पैगंबर प मकबरा की सूरत वेले दे या द पैगंबर प मख की चावे ले दे या पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कम अज कम चाल तरगीब वर करे दे कि वो आया नो चे कल चोक हदीस पेश की मंग बे शुक्रिया ओ बासु और शागिर्दी बे इख्तियार को सही रिवायत नो दिन अदा मालूमीगी कि पदे बांधे हिच किस्म तामल मौजूद न दे आदम नकल दलीलुल कराहते चिकल पटूली दुनिया किताबुनु की यो शेद सरश्ता देना यो हदीस के हम न दे रागले नो मालूमीगी कि दा कार ख नाजरीन तासु دا واوریدل اوس علما وایي چې یاره دا حرام دی دا تلاوت کول نه دی پکار او څه وایي چې یاره دا د یو حدیث مطابق دوی وایي چې یاره دا حلال دی نو هغه حدیث مطابق هم ځینې علماو دا لیکلي دي چې دا ضعیف حدیث دی اوس موږ له دا پکار دی چې موږ څه وکړو دا تلاوت خو د ډېر وخت نه شروع دی او بلکې خلکو دا یو په ځان پرس کړي دي اوس خلک څنګه پویول پکار دي چې دا ناجیزه دي که ناجیزه دي نو دا خو کلم کلا دا یو اعلان پکار دی چې بی دا شی منې کوي او که جایز دی نو بیا دا جایز کوي نو په دې شی نو خو علما پوهېږي نو علما څه کوي چې یاره دوی خپلو کې صرف جنګ کوي نو علما به موږ په دې کې صرف تماشه کوو چې یاره تاسو یو وایي زه ټیک یم ته غلط یې او هغه ټیک نه دی هغه غلط دی نو په دې خو موږ ته فایده نه رسي زمونږ عوامو ته فایده رسولو دپاره موږ ته یو حقیقت شی راستول غواړي چې په نورو مسلو کې علما څه وایي څونه ته ټیک وایي څونه ته غلط وایي عالمان خو دې کتابونه دې سره پراته دي نو پکار دا ده چې موږ ته یو ټوس صحیح شی راورسوي علما به موږ پوهوي چې یاره دا داسې نه داسې دا طریقې سره تاسو عمل وکړئ الله دې موږ ټول په صحیح لار روان کړي او موږ ته دې الله تعالی د نیکو هدایت وکړي او زمونږ د علماو ته دې الله تعالی د نیکو هدایت وکړي چې موږ ته صحیح دین راورسوي نو ناظرین انشاءالله بله ویډیو کې به بیا ملاقات کوو دا چینل سبسکرایب هم کوئ بیل آیکن هم وښایئ الله هم خوشحاله آباد لره السلام علیکم